چې په 2 پیسو روان وي پردي شرله، چې په 2 پیسو روان وي پردي شرله، پښتانه دي بس پیدا د بل اشر ده. او زما قام که غاړه ورکړله هنر، بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازدیګر له. او د علم په جنازه کې هیڅ څوک نه و، خدایه کم نصیب دې ورکو زما غر له. عباس صاحب د علم په جنازه کې هیڅ څوک نه و، خدایه کم نصیب دې ورکو زما غر له. او چې سبا له بیا په ځان پسې خفه یې، نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکر له. عباس جان وحدت حاجي صاحب ته زما په خفګان هیڅ غمجنه نه یې، خلک ټینګه غاړه ورکې مرور له. ته زما په خفګان هیڅ غمجنه نه یې، خلک ټینګه غاړه ورکې مرور له. او لا راغلی کور ته نه وي دا افغان مې، چې خبرېږم بیا روان وي پېښور له. او یو څو شعرونه نور دي چې چرته چې قانون نه وي ریاست نه وي. رفت صاحب تاسو واورئ، چرته چې قانون نه وي ریاست نه وي، هلته د انسان هډو قیمت نه وي. او چرته چې لیډر د بوټ اسره ګوري، پوه شه په دې قام کې به جرت نه وي. چرته چې لیډر د بوټ اسره ګوري، پوه شه په دې قام کې به جرت نه وي. او راشه مال له سره تر خپو ښه چاڼ کا، دې خاورې وجود کې به نفرت نه وي. راشه ما له سره تر خپو ښه چاڼ کا، دې خاورې وجود کې به نفرت نه وي. او ما سره د علم عقل پوهه وي، ما سره د هیڅ کله شهرت نه وي. ما سره د علم عقل پوهه وي، ما سره د هیڅ کله شهرت نه وي. او په ټیک ټاک خیر غوښتونکو ما واورئ، تاسو غوښې وخورم. په ټیک ټاک خیر غوښتونکو ما واورئ، سپک وي هغه کار چې په محنت نه وي. دې کې ګوره ډېر جوړوالی دی زړګیا. په ټیک ټاک خیر غوښتونکو ما واورئ، دا ډیجیټل خیرماري ده، ډېره خطرناک. او شاو ډبل ټیپ وکړئ او مهر راولئ او اس راولئ. په ټیک ټاک خیر غوښتونکو ما واورئ، سپک وي هغه کار چې په محنت نه وي. او ود ډبل ټیپ لیونو مه کوئ. حاجي صاحب واوره دا ستا د لاین مخلوق دی. ود ډبل ټیپ لیونو مه کوئ، څه په هغه ګفټ چې د عزت نه وي. دې ووایي موږ ته ګفټینګ کېږي سر دي که نه. ګفټ خدای چې ته 400 ته راشي او په عزت باندې د رزړو د مټۍ ډبې ویسې، څادر ویسې، قدر ویسې، دا څه ګفټ دی چې ته وایې چې راوله ګنې خرابېږم او تر کونډۍ پسې وهمه، دا سپک ګفټ وي. نو د ډبل ټیپ لیونو مه کوئ، څه په هغه ګفټ کې د عزت نه وي. او بیا وایي چې ښه جانانه ته جوړ اوس پوره شولې، ښه جانانه ته جوړ اوس پوره شولې، ستا به لکه اوس ما ته حاجت نه وي. او زه به یې دا د حاجي صاحب ته بیا ډالۍ وي چې ښه جانانه کار وشو که نه، ته جوړ اوس پوره شولې، ستا به لکه اوس ما ته حاجت نه وي. او زه به یې د مینې په زور خپله کم، ما کې سوال ظاهري نه وي، مینت نه. خوشحاله راته اوسئ. ډېر محترم ضیاء الرحمن اجس صاحب نمبر چېرته چې امن او رڼا ډوبېږي، چېرته چې امن او رڼا ډوبېږي، زما په داسې ځای کې ساه ډوبېږي. چېرته چې امن او رڼا ډوبېږي، زموږ د ټولو په داسې ځای کې ساه ډوبېږي، زموږ په داسې ځای کې ساه ډوبېږي. او خوند د بجلۍ نه اخلي نورې صوبې، خوند د بجلۍ نه اخلي نورې صوبې، او پښتونخوا ډوبېږي، او په اوبو کې پښتونخوا ډوبېږي. بیا د سره دا شعرونه بیا د سره. چېرته چې امن او رڼا ډوبېږي، او رڼا ډوبېږي، زما په داسې ځای کې ساه ډوبېږي. او خوند د بجلۍ نه اخلي نورې صوبې، او په اوبو کې پښتونخوا ډوبېږي. راځه چې یو بل سره مینه وکړو، د مینې نور رانه اشنا ډوبېږي. راځه چې یو بل سره مینه وکړو، د مینې نور رانه اشنا ډوبېږي. او 2-3 شعرونه نور د جابر ورور په نوم باندې چې او د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و، د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و، ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و، د قبر په حاضه د دې ډیوې څه ضرورت و، ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و. افسوس دی چې سبا له به د بل خپلو کې پټېږي، ورک د شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و. افسوس دی چې سبا له به د بل خپلو کې پټېږي، ورک د شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و. د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه، خاندي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و. او دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکړې، ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و. دا چا چې قتل کړی دی هم دله سزا ورکړې، ملک صاحب نو په دې کې د سورې څه ضرورت و. دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چېرته رانغی،
اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و حاجي شوې خو د خپل منافقت نمونې نه شوې منافقت نمونې نه شوې ظالم ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و حاجي شوې خو د خپل منافقت نمونې نه شوې ظالم ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و سحر نه تر ماښامه د عجیز په انتظار چې نه راتلې اشنانو د وادې څه ضرورت و ډېره مننه